که ښه ژوند غواړئ او د مرګ نه وروسته هغه ژمنې چې خدای پاک د موږ سره کړي دي لاسته یې راوړئ. ډېر اسان دي. د ښه ژوند او ښه مسلمانۍ چې جنتونه ورباندې وګټئ، یعنې خدای پاک درنه راضي شي، خوشحاله شي، هغه دا دي چې فرایض هیڅ وخت مه پرېږدئ. په خپل وخت یې ادا کوئ. حلال خواړه خورئ، د حرامو نه ځان لرې وساتئ. هر څه چې ځان ته خوښوئ هر چا ته یې خوښ کړئ. ته نه غواړې چې څوک درته سپکاوی وکړي، هیچ چا ته سپکاوی مه کوه. ته نه غواړې ستا غیبت څوک وکړي، د هیچ چا غیبت مه کوه. ته نه غواړې چې ستا حق څوک وخوري، د هیچ چا حق مه خوره. غواړې ټول ستا قدر وکړي، تا سره مینه وکړي، ستا حق ومني او پوره یې کړي. ته هم د ټولو حقونه ومنه او د ټولو حقونه پوره کړه. دلته ښه ژوند وکړه او د مرګ نه وروسته هغه ژمنې چې خدای تعالی د موږ سره کړي لاسته یې راوړه. اسان کار دی. السلام علیکم ورحمت الله.